سره شیر کړئ ګفټونه موږ ته مه کړئ زموږ هدف یوازې د هغو افغانانو ستایل دي د هغوی ملاتړ دی چې زموږ د ولس په ژبه خبرې کله که برمل ورته اشاره وکړه موږ نن مبارکۍ ته راغلي او مننه د هغه خلکو نه کوو چې چا چې د موبیل صاحب اواز په سوشل میډیا کې اوچت کړی بالکل همداسې ده مهرباني هېوادپاله څونه یووالی سره راغلی د څونه افغانان نن سبا په اتفاق شوي دي زه دا خبره کوم د یووالي لپاره دا خبره کوم که مبین صاحب پس له دې نه راځي میډیا ته که نور په هر چا باندې خبرې کوي ودې کي و صرف د افغانستان پاچیان چې دي اشرف غني بابا ډاکټر صاحب نجیب الله په دغه باندې ټول افغانان خفه کېږي او باید دغه باندې خبرې دې پرې کوي خو توهین یا نور خبرې نو دا یووالی زموږ څخه ختم نه سي نو دوی سره د کار نه لري او نور که په کولابیانو خبرې کوي که جمهوریت باندې خبرې کوي که په پاکستانیانو او ګلخانان باندې دا خبرې چې دا تکې دا یو منټ دا چې وي دا پخوا کړي دي جنرال موبین صاحب ته د هغې برنامې که ته واورئ هغه د پاکستاني او جنرال ډاکټر نجیب یا د اشرف غني صاحب په باره کې خبرې کوي چې غږ ونه کړي زما رئیس جمهوران تیر شوي زما مشران دي که نه هغه پخوانۍ خبرې دي اوس تازه خو جنرال موبین صاحب هیڅ شی هم نه دي ویلي دا پخوانی ویډیو هغه زه به باچا صاحب هېوادپال ته به یو خبره هېوادپاله پرون ما و جیتکل دا د ګورل ته ناست دی دا جګر پرون ما د په یو بروډ کې سره جنجال وکړ نن هغه د ما راپورته کړه هدف دا دی چې زه او دی او ټول افغانان د یوې مور بچیان یو هغه د ګران هېواد افغانستان مالکان یو دا خبره نشته په مشرانو به نیوکه هم کوو تونده خبره به هم ورته کوو خو پنجابي ته یې نه پرېږدو ایراني ته یې نه پرېږدو اروپایي امریکاني او روسي ته به یې نه پرېږدو خیر هغې نه تېره کړو ډېره مننه هېوادپاله ورور خوشحاله اوسي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګګرو بګرو ستړي ماشئ ټول خدای تعالی زوندي لره پاچا کموال صاحب فهیم ورور داسې ګرد افغانان ستړي ماشئ د موږ له طرفه 40 میلیونه افغانانو ته او یو الله 100 میلیونه کوزې پښتونخوا خلک چې مبین صاحب خوښاوه ټوله ته دې مبارک کړي او یوه خبره ده پاچا صاحب محترم دلته چې څوک راځي که نن د مبارکي پاړه او مقصد خوشحالي خبره کولی شي رادي شي که نه وروره ډارې چې څاوت اچوي یا نن د مبارکي خبرې دي سیاست مطلق نن ممنوع ده وروره بنده واورېدو مننه قربان همدا خبره وکړه مزمل وروره چې مبارکي ده او موږ مننه دغه خلکو نه کوو چې جنرال موبیل صاحب اواز اوچت کړی په سوشل میډیا کې او د هغې د راتېودلو بالکل دغه نشته دغه بحثونه نشته سلامونه ماته یوه دقیقه وخت راکړئ په خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ دغه شیشه در سره وټکوئ لایب بند کېږي شیشه وټکوئ چې دا لایب برابر شي لایب بندېږي اواز بند راځي د ټولو ملګرو نو هیله مو دا ده چې دا شیشه وټکوئ 400-500 نفره ناسي چې دا لایب برابر شي قربان پاچا صاحب خدای تعالی دې عزتمن لره سرلوړی اوسي مننه خدای پامان مننه مظلوم یاره وروره تکل حاجي صاحب ستړی مه شئ په خیر رالې د زړونو جنرال له امو تر مرګلۍ لوی جنرال تاسو هم ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسئ فکر کوم ستاسې موضوع د مبارکي په اړه ده خو زه کولی شم چې یو سوال وکړم نو موږ خو مطلب همداسې نورمال که ټولنیز سوال یې کړی شي خو سیاسي سوال به نه کړي نه ټولنیز سوال ده دغه د چا په اړه چې تاسو لایف یاست د هغه د مبارکي په اړه که نه چې له زندان نه راخلاص شوی ده یو لنډ سوال که نور مشکل نشته ستاسو خپل لایف ته مقصد مهرباني وکړه مبارکي به یو بل ته سره ورکوئ دغه جنرال موبین چې راخلاص شوی له زندان نه دی په یمه د دې وطن لپاره کومه داسې قهرماني کړې ده یا مقصد څه داسې قهرماني به وکړي چې مقصد موږ تاسو یو بل ته مبارکي ورکړو او دا 10 کاله د دې خلکو لپاره مبارزه ورته وایي تبلیغات ورته وایي دا یې وکړو ولې دا زندان ته ولوېدو په یوه خبره چې پاکستان پر وړاندې دوه خبرې وکړو یعنې ولې بندي شو او ولې دا خبره مقصد ته واضح نه شوه دې خلکو ته وروسته داسې ګنګ ثبات ډېره زیاته مننه باچا صاحب ته ځواب ورکړي ورته که زه ورکړم نه خیر د باچا صاحب یې ورکړي پرېږده بس مهرباني د جنرال موبیل صاحب هغه قهرماني چې د پاکستان افغانان راوړېدل او دی په تورخم کې ولاړ او د پولاونه پې خواړه او هرکلی ورته ویلو او مننه یې کوله ورته چې خپل هېواد ته راشي دا قهرماني په دا ټوله میډیا کې معلومه ده د جنرال موبیل صاحب هغه قهرماني چې نه یې دا کتلي چې دا د 13 ملي اردو کونډه ده یا د طالب کونډه ده او د عام ولس کونډه ده خپل امداد کومک یې وړی په دې دیوان د وړو بوجۍ په لاس کې د غوړو ټیم او هغې سره کومک کړی وروره ډېر داسې ښېګړې کړي جنرال موبین صاحب هغه سیاسي اړخ بیا نه چېړو چې کله په جنګ او دغه هغه هر چا کړي دي هغې پسې به نه ګرځو هغې کې تم راځي زم راځم بل هم راځي
او جنرال موبیل صاحب یو وطني سړی دی، وطن مین شخصیت دی. د دې د وجې جمهوریتیان هم خوښوي، مجاهد هم خوښوي او ښکته پښتانه هم خوښوي. هر یو افغان په زړه کې ځای لري ګله. نو دا داسې ده چې دا خبرې به نور پرېږدو چې هغه څه کړي دي، ډېر څه کړي دي چې هغه ډېرو غټو غاصبینو چې وطن نیمې خوړلې او ګېډې ته اچولې، والله کې یو فقیر سره کومک کړی، مګر جنرال موبیل صاحب په زرهاو فامیلونو سره کومک کړی. نو دغه بیا جواب یم دومره بس دی. مهرباني نور خلکو ته ټایم ورکړه. امیر افغان صاحب مهرباني وکړه، ستا نوبت بیا لوی افغانستان ته راځو، همداسې لاندې راځو. مهرباني وکړه امیر افغان صاحب. امیر افغان صاحب یو، امیر افغان صاحب دوه، امیر افغان صاحب لاندې کیو ځکه ستانټ کار نه کوي. مهرباني وکړه لوی افغانستان. سلامونه او نیکې هیلې پاچا صاحب ته، فهیم افغان صاحب ته، سید خان لالا ته او ټولو سټوډیو کې چې راجګ شوي ملګرو ته او اورېدونکو ته. دا خبر هم چې کله واورېده چې جنرال مبین خوشي شوی، اول خو د پاچا صاحب دغه ته لاړم ایډیټ ته باندې که د ویډیو ورکړي نو دا به حقیقت خو هغه مې چې وکته د ویډیو نه ورکړې، خو خبر مې ترلاسه کړ چې خبر دښتیا ده. نو دومره پې خوشحاله شو چې کومه غږ د پاچا صاحب کموال په لایفو کې هر وخت به جګېده، نو د ده نه یوه نړۍ مننه کوو چې د به هر کله دا غږ جګوو. دومره پې خوشحاله یو. او هغه خلکو ته زما دا یو خبره ده چې اوس راجګېږي چې د پخوا کنځلې کړې وي او دا څوک دی، دا هغه غښتلی غږ دی، هغه د دښمن د سترګو اغزی دی چې څوک د پاکستان طرفدار دي او په پاکستان زړه سوځي، نو د هغوی زړه اور واخیسته د ده پر خوشي کېدلو. او اوس راځي یو بانه او بله بانه دا خبره واچو دا خبره واچو. کنځلې چا نه دي کړي، را دي شي دلته دي وایي چې ما دې کنځلې نه دي کړي، چا مقدساتو ته کنځلې نه دي کړي، څوک بې ګناه دي. ته خپل په ګریوان کې لږ سرونه ښکته کوي، اول ځان سره فیصله وکړي چې ته څونه پاک یې. ته راځي بیا د یو شخص د یو قهرمان چې داسې قهرمان چې ټول پاکستان ته نه سوځي، ټول پاکستان ته نه سوځي، ته راځي په هغه باندې نیوکه کوئ، په هغه پسې خبر کوئ. نو ډېر خوشحاله یو. داسې خلکو ته بیخي وخت مه ورکوئ، مې سوال ته وخت ورکوئ، مې پوښتنې ته وخت ورکوئ، ښکته غورځوئ. افغانستان هدف دا دی چې پاچا صاحب ځواب ورکړه ملګرو ته، ټول افغانان دي، هر افغان حق لري په بل باندې سالمه نیوکه وکړه. په ما باندې تاسو ټول کولی شئ، 600 کسان یاستئ، په ما باندې سالمه نیوکه وکړئ چې تر څو که زه په غلطه یم سمې لار ته لاړ شم، نه دا چې تخریبي توهیني. که خبره د کنځلو شي نو مجید قرار، اشرف غنی کنځلی دی، ښاغلی کرزی کنځلی دی، خلکیان یې کنځلي دي، جمهوریتیان یې کنځلي دي، دا ټول یې کنځلي. نن همدا کسان موږ یې کنځلي شیشې ورته ټکوي. او اجازه راکړه خبره پوره شي. لوی افغانستان هیله کوم نن همدا کسان ورځي، څوک ورته پوهنتوني، څوک ورته ښوونځی، څوک ورته کتابي. څه شی کړی دی په 20 کلن جمهوریت کې؟ که ده د اندړو په ولسوالۍ کې د خویندو دپاره چې چېرته یوې لیسې ته یوه خښته ایښي، راسئ زه مجرم. ده خو بیا هم د ملي اردو د عامو خلکو د طالبانو د نورو کونډو ته چې دی په دې اوږه باندې ورته چې دی وړه وړي دي، غلی ورته وړې ده، لباس یې ورته وړی دی، دوا یې ورته وړې ده. دغه جنرال مبین په لسهاو مریضان هندوستان ته لګلي دي. صحیح ده، کومک به ورسره موږ تاسو کړی د بهر نه، خو دی وسیله و، د یو خیریه بنسټ رامنځته که. د باچا صاحب غلاګانې ونه کړې چې ډالر پټ کا یا شیرپور چور کا. ځان ته د کریم خلیلي ورور باچا صاحب نبی خلیلي 1500 جربه ځمکه اغلا کړې ده، هغه به مقدمه مقدسي او دا خړ پړ ملنګ سړی به دی به چې دی په دې موږ رانیسو چې تا ولې دا خبره کړې، تا ولې دا خبره. شینواره صاحب ګوره چې یو سړی په خبرو باندې پوهېږي، موږ دلته وضاحت هم ورکړو چې نن لایف صرف د مبارکۍ لپاره چې جنرال موبیل صاحب ته مبارکي ورکړي ولس ته، او د هغه ولس له موږ ډېره مننه کوو چې چا د جنرال موبیل صاحب اواز اوچت کړ. بیا مو زه یو سوال کوم، دا خلک تکلیف لري، ته سوال څه کوې په دې وخت کې؟ سوال څه شی کوې؟ په سوال څه دنیا وراني بله ورځ یې وکړه. مهرباني شو محمد شریف روتا، محمد شریف احمد زی صاحب، مهرباني ورور، اهلا وسهلا. سلامونه او نیکې احترامات پاچا صاحب محترمه تا ته، فهیم افغان صاحب محترم تا ته، الله ګډونکو اورېدونکو ټولو ته ډېر د مبارکي ټولو ته ډېره وایم. جنرال صاحب که داسې په خیر راخوشې سو، په باندې کېدو باندې ډېری افغانان ټول خفه وو چې اوس را خلاص سو، د خوشحالۍ ساعت دی. الله دې بس خپل فامیل سره خپل وطن ټولو ته خوشحاله وخت او خوشحاله ژوند او داسې سوکالۍ زیری د هر وخت وي، د هر څه د خوشحالۍ په وطن کې. امین امین. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. واقعي چې نن د خوشحالۍ دغه زه دا لږ ما سید خان صاحب ته مې ویلي، زه جریان کې وم، یعنې چې بعضې ملګري وایي چې ولې لایف موږ ویل چې یو د موبیل صاحب د خیره خپل کور ته ورسي که نه بیا به د خیره دا موبیل صاحب خو د سهار نه
را خلاص شوی خو په قلاره قلاره کم ځایونو کې ته مشرانو سره